السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. انشاءاللہ نن به سورہ نحل آیت نمبر 10 او یو 10 بوایو 10 اور 11. اللہ تعالیٰ دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي چې د قرآن کریم صحیح تلفظ، صحیح معنی او صحیح مفهوم بیان کړی شو. الله تعالیٰ دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي او الله تعالیٰ دې موږ ته عمل کول آسان کړي. آمین ثم آمین. د الله تعالیٰ د کائناتو باره کې آیتونه دي چې الله تعالیٰ څومره انعامات او احسانات دي په انسانانو باندې، څه الله تعالیٰ پیدا کړي دي، څنګه د سورلیو دپاره انتظامات کړي دي او نورې سورلیانې پیدا کوي او پیدا شوي دي. که مخکې ګاډي، موټرې، جازونه، ریل ګاډي وغیره نه وو، دا الله تعالیٰ پیدا وکړل د انسان د ضروریاتو دپاره او ښایست دپاره. بیا الله تعالیٰ فرمایي چې الله تعالیٰ باندې سیده لاره هم دي ښودل او هغې دپاره ټول انتظامات الله تعالیٰ کړي دي. که هغه انبیاء کرام دي، که هغه وحي ده، کتابونه دي، بیا موږ دپاره قرآن کریم دی او ځنه دنه کږې لارې دي. که الله خوښه وی نو په زور به دا ټول خلک په سیخې لارې کړي وو، خو دا د الله تعالیٰ خوښه نه ده. الله لارې ښودلي دي، باقي د انسان مرضي ده چې په کومې لارې باندې ځي. اوس د الله تعالیٰ مزید احسانات او انعامات بیانېږي. هو الذي، هو هغه، یعنی الله تعالیٰ، الذي هغه ذات دی، هو الذي هغه الله تعالیٰ هغه ذات دی، انزل چې نازل کړو، راوی ورول، من السماء د برنه اسمان نه، ما ان اوبه یې راورولې د اسمان نه. دا د الله تعالیٰ په فضل و کرم باندې کېږي. چرته نه دریابونو نه بخارات اوچت کي او بیا هغه نه خوږې خوږې اوبه چې هغه لکم تاسو دپاره منهو د هغې نه شراب څښل دي، یعنې تاسو هغې نه به څښل کوئ. هغه اوبه یعنې ګورې د سمندرو نه بخارات اوچت شي، سمندر ترخه دي او اوبه یې د څښلو قابلې نه وي، خو چې کوم بخارات را اوچت شي وریځې او هغې نه بیا چې کومې اوبه راځي هغه بیا خوږې وي، چې هغه تاسو څښلو دپاره هم په ځمکې کې الله تعالیٰ سټور کړي او بیا د کویانو په ذریعې سره یا ندي نالیانو په ذریعې سره الله تعالیٰ د انسانانو ضروریات پوره کوي. ومنه او د همدغه اوبو نه شجر، ونې هم زرغونېږي، ونې بوټي فصل چې کوم د ځمکه کې کېږي دا ټول همدې اوبو ذریعې سره یکې اوبه دي، هغه اوبو ذریعې سره هغه اوبه تاسو دپاره هم د څښلو ذریعه ده او د فصل د پیدا کېدو هم ذریعه ده. فیه چې په دې کې تسیمون تاسو ځناور څروئ، دغه اوبه تاسو ځناورو دپاره هم دي، تاسو په هغې کې هغه څروئ او اوبه ورکوئ او هغې دپاره بیا هغه اوبو ذریعې سره هغه ونې بوټي را زرغون شي. هغه بوټي د ځناورو دپاره هم وي، تاسو دپاره هم وي. لکه یو غنم تاسو واخلئ، هغه کې دانه ده، دا د انسانانو ضرورت دی وړه، او د هغې هغه بوس چې کوم دي دا د ځناورو ضرورتونه دي. بیا په دې کې نورې فایدې دي، خلکو پکې کاروبارونه دي، کیتي باړي ده وغیره. ینبتو هغه را زرغونی لکم تاسو دپاره به په دې سره، ان دغه اوبو سره الله تعالیٰ را زرغونی الزرع فصلونه، کھیتی فصلونه، وزیتون او زیتون، والنخیل او کجوري، والعناب او انګور، ومن کل ثمرات او هر قسم میوې. دا نورې میوې تاسو وګورئ، زیتون، کجوري، انګور، امونه، مالټې، امرود، خربوزې، اندواڼې وغیره مختلف قسم میوې دي، په سونو قسمونه دي میوو. دا ټول الله تعالیٰ په همدغه اوبو سره زرغونی. زمیندار خو دانه وغورځوي، نور هغې نه هغه بوټی یا میوه یا فصل را زرغونولی نه شي، دا به د الله تعالیٰ کار دی. په مقابل کې چې تاسو لږ د کوم خلک چې شرک کوي الله تعالیٰ سره، د هغوی هغه باباګان او یا د هغوی هغه بوتان تاسو وګورئ، هغوی دا کار کولی شي. هغوی په خپله د دې دعوه کوي چې دوی دا کار نشي کولی. نو چې کوم رب دا کار کولی شي، همغه لایق ته عبادت دی او مغه د دې قابل دی او مغه د دې لایق دی چې دغه عبادت وکړلی شي او په دې عبادت کې بل څوک شریک نه کړلی شي. ان فی ذلک، کرن په دې کې لآیة نښه ده، لقوم هغه قوم دپاره یتفکرون چې غور و فکر کوي. غور و فکر یو عظیم عبادت دی چې د کائناتو کې سړی سوچ کوي، فکر کوي چې دا الله تعالیٰ پیدا کړي دي او موږ دپاره پیدا کړي دي او الله تعالیٰ څومره لوی انعامات او احسانات دي زموږ دپاره چې کوم الله تعالیٰ په دې کائناتو کې کړي دي. الله تعالیٰ دې موږ ته د غور او فکر دا صلاحیت په موږ کې هم راولي. آمین ثم آمین. هو الذي، الله هغه ذات دی،
انزل چراوی راولې راو نازل کړل من السماء دبرنا ما ان اوب لکم تاسو دپاره منه د دینا ان د اوبونه شراب سکل دی ومنه او دام دی اوبونه شجر ونی ان ونی رزرغونېدل دي فيه په همدې کې تسیمون تاسو زناور سره وئ هغوی ته هم ضرورت پوره کیږي په فصلونو ذری سره او بوزري سره ینبتو را زرغونی لکم تاسو دپاره به په دې اوبو سره الزرع فصلونه والزیتون او زیتون والنخیل او کجوري والاعناب او انګور ومن کل الثمرات او هر قسم میوې ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة البته نښه ده لقوم هغه قوم دپاره یتفکرون چې هغه غور و فکر کوي